نن سبا خلک پر یو عالم باندې دغه اعتراض ډیر کوي چې دی خپل عمل نه پکې، دی خپل داسې کوي، دی خپل داسې کوي. حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله لیکلی دي چې پر یو عالم باندې د بدعملي د وجه اعتراض کولو حق نه لري، ځکه دغه عالم د علم مدعي دی، د عمل مدعي خو نه دی. د بدعملي د وجه د علم خو نه غلطیږي. اوس که چیرې یو طبیب یو ډاکټر بدپریزه وي نو په دې کې د مریض څه نقصان دی؟ مریض ته خو هغه د صحت د جوړېدلو نسخه ورکوي. نو ځکه زموږ دې پښتو کې متل دی چې عالم څه درته وایي هغه کوه، که دی یو بد عمل کوي یو غلط عمل کوي هغه مه کوه، ځکه دی انسان دی، دی هم کمزور دی، دی معجزه دی، د ده سره هم نفس شیطان ورسره دی. نو دا اعتراض کول چې عالم دی، املا دی، مولوي دی داسې کوي، دا اعتراض باید ونسی. ها که غلطه مسله درشي غلط بیان کوي هغه اعتراض کولو حق لري، ځکه دی د علم مدعي دی، د علم دعوه کوونکی دی، د عمل نه دی.